نو په دې لیب کې دا زموږ بل سیکشن چې شروع شو دا د سکیورټي اپریشن فنډامنټلز. سکیورټي اپریشن فنډامنټل چې دي داسې دي. ګوره کله چې هم په SOC کې کار کوي SOC چې ورته وایي که نه سکیورټي اپریشن سنټر چې کوم دی نو هغې کې به ستاسو ډېر زیات انالایسس چې دی نو هغه به کوئ پوه شوې. نو په دې کې به اوس په دلته به موږ په نیټورک ټریفک چې کوم دی هغه به موږ انالایز کوو د پالو الټو کې پوه شوې. نو دا ټریفک چې کوم دی دا کم ځي او کم راځي زموږ سره بیا سیس لاکس ورته وایي. سیس لاکس چې کوم دي په کمپیوټر کې هغه ډېر زیات یو ویل نون دي سیسټمز لاکس دي پوه شوې. په هغې کې زموږ سره راځي زموږ سره راوټر چې کوم دی پرنټر چې کومې دي یا داسې فایروال دي هر نمونه شی زموږ سره انسټال دی. هغې کې دا سیس لاکس چې کوم دي دا انفارمیشن مطلب دا دی چې هغې لاکس ته دي لاک کیپچر کوي او دا بیا موږ وروسته به انالایز کوو ګورو به چې یاره لاکس به څنګه انالایز کوو. ښه اوس زموږ سره بله خبره ده که تاسو سیم ټول استعمالوئ که نه سکیورټي انټرپرایز انسیډنټس مینجمنټ یا انټرپرایز مینجمنټ چې کوم دی سیم نو په هغې کې دا کار دی چې هغه تاسو فایل والټو د ضرورت نه راځي بیا پوه شوې. دا ټول لاکس چې کوم دي د فایل والټو دا هغه بیا یو سیم ټول ته ځي او د نورو نه هم دا ټول سیسټم لاک شو او پرنټرز دي فایروال دا ټول لاکس چې کوم دي دا یو ځي دلته ځي دا لاګزو او هلته بیا هغه ډېر په اسانه باندې انالایز کېږي. هاویور زموږ سره سیم ټولز دلته نشتي نو موږ به د پالو الټو ګورو چې په دې پالو الټو کې به موږ نیټورک ټریفک چې کوم دی هغه موږ څنګه انالایز کوو صحیح ده. نو تاسو له به دا یو آیډیا غوندې کېدل کې چې یاره لاګین وکړم تاسو به یو آیډیا غوندې کېدل کې چې یاره موږ به لاک چې دي هغه به موږ څنګه انالایز کوو او بیا تاسو کله په خپل ارګنایزیشن کې کار کوئ کېدای شي تاسو کورټکس استعمالوئ کېدای شي تاسو داسې نور سپلنک دی یا داسې نور آرک سایډ دی دنیا شی ټولز دي یا میکافي سکیورټي د میکافي څه ته میکافي لاکس ټول دی که څه دی زما نوم یې ورته نو هغه دا ټول کم ټول چې کوم دي دا تاسو بیا استعمالولی شئ او په هغې په ترو باندې تاسو بیا لاکس چې کوم دي هغه انالایز کولی شئ. دا ډېر زیات یو کریټیکل لازي کله چې انالایز کوئ فور ایگزامپل یا هیک وشو ګاډ فوربیډ یا داسې نور څه انسیډنټس وشو په ارګنایزیشن کې نو تاسو بیا ښه باقاعده لاکس چې کوم دي هغه ګورئ او لاکس دا دي فور ایگزامپل چې فواد چې دی هغه په 15 بجې باندې کمپیوټر ته لاګ ان کړی و هغه دا ټاسک کړي دي نو دا ټول بیا په لاکس کې چې لاکس خو عمر لا سیو کېږي اټ ډزنټ میټر ایون که تاسو دا 1A نه یا A S یا D F وټ ایور کیریکټر چې تاسو یو بټن هم تاسو به د کیبورډ کې ووایي که نه هغه ټول چې دي هغه جنریټ کېږي لاکس ته ځي هغه لاکس چې دي نو دا بیا وروسته چې کوم دي دا بیا فورنزیک انالایز چې دی هغې ته هم راځي او سکیورټي اپریشن چې کوم دی نو هغې ته هم راځي. موسټلی زما لایف ټایم کې چې کوم کریر کې نو زه موږ لاکس چې دي نو هغه ډېر زیات دغه کوو ګورو یې او په هغې به زموږ سره خیر جدا جدا ټولز دي هغې به ترو باندې مخکې ما کوو سپلنک ما ډېر زیات یوز کړی په اوله کې او اوس هم څه نور ټولز دي نو دا ټول یو شان دی پوه شوې چې هغه خبره ګاډی چلول دل درځي که نه بل ګاډی د جوړ خېږي هغه لږ ټایم یا جس کېده خو بیا یې دا چې هغه اینډ اف د ډے هغه لاک شي نو هغه یو شانتې انالایز کېږي. نو زه امید کوم چې په دې لیب کې به تاسو زده کړه وکړئ چې یاره موږ به د فایروال لاکس چې کوم دي ډیټا هغه موږ څنګه انالایز کوو دا موږ ایکسپورټ کوو د فایروال نه بیا به انالایز کوو صحیح ده. نو راځئ چې په هغې باندې سټارټ وکړو. ښه نو موږ په اوس لاړ شو ډیوایس ته کله موږ هم دې ډیوایس ته رالو بای د وی تاسو لاکس چې کوم دي که نه هغه په ټي سی پي او SSL کوم لاکس چې دي هغه سیکیور لاکس دي پوه شوې هغه سیکیور فارورډ کوي او زموږ سره چې کوم یو ډي في نه هغه فار نان سیکیور موږ اکثر یوز کوو نو د خیر دا به تاسو لږ کلیریفیکیشن وشي. اوس دلته ما ووهو ډیوایس کله چې موږ ډیوایس ووهو نو بیا به دلته موږ راشو په دې کې د مرکز سرور پروفایل سرور پروفایل ته چې موږ رالو نو موږ بیا سیس لاک ته لاړ شو پوه شوې نو شو ہے نا پروفایل باسو بیا موږ راشو سیس لاک ته اوس لاړو موږ اوس به موږ لاکس کریټ کوو هغه به موږ خیر جنریټ کوو د DMZ نه وروسته او بیا به دلته موږ اوس کریټ کوو ګورو به چېرې څه وایي نو موږ اوس کار وکړو چې موږ به دې پروفایل ته به موږ نوم ورکړو سیس لاک پوه شوې دا بیا موږ ایکسپورټ به یې کوو انالایز کوو به اګین زموږ سره داسې پاورفل ټولز دلته خاص نشته ځکه دا لیب دی خو بیا هم موږ به خپل کوشش کوو زموږ سره څومره کېږي چې موږ هغه تاسو ته لږ پته ولګي چې یاره لاکس چې دي هغه څنګه به انالایز کړي. نو دلته اوس راغلو دلته موږ ولیکو چې یاره سیسو
SYSLOG server, right? صحیح شو. اوکې با آی پی ایڈریس چې کوم دی 192.168 د نو ډي ام جی کې نو هغې نه موږ لاک شي یا جنریټ کوو. ستاسو سره به دنیا شی نورې ښه موږ کار وکړو چې موږ به دا انټرویو ولته اوس موږ انټرویو وکړو او دا زموږ وشو. نو اوس به موږ هېڅ کار وکړو موږ به دا اوکې کړو بای جانه. اوس ښه دویم پیره بیا چې کومه دا SYSLOG تاسو به اوس وایئ چې دی ولې به مخه ریپیټ کوي. اکثر یاره زه نه ینم دا ما په غټ سکرین باندې دا ورچوال مشین چې کوم دی ما لګولی نو پرابلم دا دی چې هغه لوګوډي ما ته ډېر زیات لوګوډي دا لیکلي لوګوډي کچ راځي. تاسو به اوس وایئ چې یاره چشمې وکړه چشمې هلته زما شته خو what should I do you know ښه نو زموږ سره موږ دغه وکړو. اوس په د هغې نه بعد هېڅ کار وکړو موږ بیا لاړ شو آبجیکټ ته. کله موږ آبجیکټ ته اوس رالو په دې آبجیکټ کې دننه به موږ لاړ شو لاک فارورډر. دغه لاک چې کوم دي دا موږ فارورډ کوو. لاک فارورډ رالو موږ به دلته اوس ایډ ایډ ته هم موږ رالو بای جانه. اوس په دې ایډ کې به موږ هغه شانتې ولیکو چې سیس لاګ ایکسپورټ ایکسپورټ مطلب دا دی چې بار دی وباسو. اوس به موږ دلته ولیکو دا اوس موږ فارورډ کوو بیا د انالایزینګ لپاره وروسته صحیح ده. نو دلته به څه شو یاره اوس موږ سروس لاګ دلته موږ ووهو که نه ګوټې لینت یې غونډه کې کار خو دا خیر ته چې کله بیا دا اوس چې موږ کوم کوو دا اکثر سړی یو پیر سیټ اپ وکړي د دی که نه هغه بیا هغې کې بیا نور مخې ته دومره هغه نه دا یو پیر سیټ اپ چې دا به کوې خامخا. نو اوس ګوره دا لاک ټایپ چې کوم دی موږ ټرافیک نه وکړو موږ اوس کار وکړو موږ تھریډ باندې فوکس وکړو صرف اورې او ال لاکس چې کوم دي نو دا به زما په خیال چې پوره به اوس بلته موږ دې ته راشو دلته دا 6 لاک چې کوم دی که نه اوس موږ لاړ شو پالیسي کې موږ چینجز کوو فایروال کې پوه شوې. نو پالیسي ته موږ لاړ شو موږ ته لاړ شو ډینجر سیمولیټډ ټرافیک پوه شوې. د ډینجر سیمولیټډ مخکې سیکیورټي وم اکثر تاسو پالیسي وایي که نه نو هغه په نور ځینې باندې دلته پروت پوه شوې. تاسو به ما دا سکرین نه ښکاري نو دا سیکیورټي چې تاسو وایي که نه موسټلی تاسو به راشي بای ډیفالټ او جسټ فور یو. نو ډینجر سیمولیټډ تاسو ډینجر سیمولیټډ لاړئ نو ایکشن ته به اوس لاړ شو. په ایکشن کې دننه ګوره اوس زموږ سره لاک فارورډر چې کوم دی دلته دی نه دا نن دی مطلب دی چې یو ځای ته هم نه ځي. نو موږ به هېڅ کار وکړو چې موږ به دا 6 لاک ایکسپورټ وو پوه شوې. دا لازمي ده تاسو دا نه واله ایکشن بیا به نه لي ایکشن تاسو څه وایي چې د لاک موږ کوم ځای ته لاړ شو. اوس موږ هر څه وکړو د دې نه بعد به اوس دا موږ اپلای کوو نو موږ به کومه بټن ووهو صحیح ده. که تاسو وایئ چې کمټ دی نو هغه صحیح ده او که تاسو وایئ چې یاره ما ته څه پته ده دی به اوس وګورئ ټایم ولې زموږ سره. اوس به موږ ټرافیک چې دی هغه به موږ جنریټ کوو پوه شوې فایروال ته. ښه نه دلته به اوس ګوره موږ پري پاپولیټ د فایروال یو لاکس دی انټریز دی یوزر نیم پاسورډ دا موږ ریجنریټ کوو چې موږ ته وګورئ پته ولګي. ښه نو دی زموږ سره کمپلیټ شو موږ کمیټ وکړو که نه. نو اوس به موږ لاړ شو ټرمینل بایجان ته. ټرمینل ته چې اوس موږ لاړو نو موږ به SSH وکړو هغه DMZ ده DMZ هغه سرور چې سرور موږ کریټ کړو په اوله کې SSH روټ دا ډېر یو شان دي چې معلومه مطلب دی چې بای ناو کنفیوژن باندې سي دا زموږ DMZ سرور دی. په اصل کې خلک چې د نشانو کوي هغه بهر ته هم کولی شي او DMZ کې هم اکثر لګي. او انیوی دی به زموږ نه پاسورډ غواړي او پاسورډ زموږ څه وباسانه او دا پالو الټو وباسو. کله نه کله پکې د پاسورډ نه مسله زموږ نه سیوای اوس دا نه نیکسټ ډے نو په نیکسټ ډے کې اکثر دی چې اکثر نه هیر شي که نه چې پاسورډ سم خو زما سلسله لیکلی شي نو بیا هم اکثر کله کله پکې چې نو بیا هم کوېشن راشي چې دا وبدنو ټرافیک موږ به ټرافیک چې کوم دی هغه جنریټ کوو
traffic چې کوم دی generating traffic you see that دا generating traffic چې دی دا اوس راشي دی اوس هغه شان دی traffic چې دی generate کوم په لګو صبر وکړو چې دا traffic چې دی خباقي دا ستنسټل راشي او ودی دا بیا موږ لاګ کورو پوه شو دی نه بعد به کار وکړو کنه موږ ته malware موږ یو malware package چې کوم دی دی به موږ دی Palo Alto ته network چې کوم دی دا Palo Alto firewall network چې کوم دی دا موږ push کو پوه شو د DMZ نه چې دی کله موږ push کو د DMZ نه نو هغه malware چې کوم دی نه هغه به execute شي نو دا traffic چې کوم دی دی به مطلب automatically نه automatically capture به کیږي چې موږ غیر پر پالیسی راغلو په ریل کې دای چې تاسو پی ډی اف تاسو راغلی یا تاسو ایمیل راغلی تاسو باغې باندې کلیک وکړئ هغه malware شي هغه execute شي چې execute شي هم بس دغه څنګه کې کوم چې بیا دلته زه اوس کوم خو دا لاب دی نو په لاب کې لوکټي طریقه شي نه هغه بدلای دا زموږ سره ټرافیک چې دی نو ښه باقاعده مستفل اوکې ډن زموږ سره ټرافیک چې کوم دی هغه جنریټ شو اوس په موږ د هغې نه بعد به اوس هېڅ کار وکړو بایجان چې موږ به malware ټرافیک چې کوم malware به موږ یوز کړو زموږ سره already malware پورته په DMZ کې چې شو SH space دا دی DG by the way the test لپاره چې تاسو malware download کوئ نه په GitHub باندې دنیا شی پراته دي ها it will take 45 to 30 seconds I believe this will take less than 45 seconds precise huh okay then while loading نو چې دا کم ټریفیک دی کنه د malware وس ایگزیکیوټ کیږي پوه شو دا firewall چې کم دی به وس خبا قاعده د کټګورایز کی از threat پوه شو موږ threat وختي کټګورایز کړو دا غي threat ته به کی او دا لاکس چې کم دی دا فارورډ کی هغه DMZ ته کم چې موږ سیس لاکس فارورډ کړو پوه شو دا به DMZ ته لاړ شي د مخکي په فیوچر کې چې بیا موږ دا انالایز کوو هغه ټول په DMZ کې پراته دي پروډکشن او دنه په انوایرنمنت کې باندې ښه دا به ټول دنه په DMZ انوایرنمنت کې پراته دي by January just remember okay لوري سوالنا بیا هم چې سوي یارا دن شوی دی ګوره لوکټې یو 2-3 منټ په لاسې ورکوئ ایون که ډن شوی پوه شوې اکثر چې نه هغه بیا کار نه کوي خو انیوی اوس زموږ سره دی ډن شو نو اوس به موږ افیشیلي چل کوو موږ به ایګزیټ شو د دې نه ایګزیټ موږ وو ایګزیټ موږ وو خبره ختمه موږ به اوس دا ټرمینل خان چې کوم دی شو لاړو کشته او دا ټرمینل جان چې دی موږ کلوز کوو پوه شوې ټرمینل جو موږ کلوز کو بونګ به وس راشو افیشیلي لاکس چې کوم دی په DMZ کې چې کوم سرور کې چې کوم سیو شوي دي هغه به موږ اوس انالایز کوو اګین اوس که ستاسو سره by any chance داسې یو څه ورته وایي پلانکو یا داسې سیم ټول و د لاګ انالایز لپاره ټول و نو هغې ته بیا هم تاسو امپورټ کولی شي هغې ته هم تللی شي بای د وی د هغې کافي چې کوم د هغې ته تللی شي اوس چې زموږ سره دغه دومره نشتي موږ به کار وکړو موږ دغه لاکس چې کوم دي دې ته به اوس موږ اکسس وکړو چې اوس موږ کریټ کړو پوه شوې 192.168.50 اوس په دې له موږ بیا پاسورډ کوو پاسورډ چې دی هغه به زوړ پاسورډ کاری وکړو دی به شي پالو صحیح شو کنه یاره پاسورډ مې غلط کړی اوکې
ډي ام زی کله چې تاسو بیا دلته راشئ ګوره لپاسه هوم دی نه دا نه یې لپاسه نو کله اوس دا موږ ډي ام زی ته اکسس وکړو دلته بیا ډایرکټري چې کوم ده نو هغه چینج شي نو صح پته نه لګي زما لوټي بلینک اوټ شو ما پاسورډ مای کس ما پاسورډ غلط کړی دی اوري نو دلته په اوس موږ راشو اوس په موږ راشو دی فایروال بای جانتا فایروال ته چې موږ اوس رالو موږ بلار شو مانیټر ته مانیټر ته چې موږ رالو موږ په ټریفک باندې کلیک کوو ځکه چې ټریفک چې اوس کم دی هغه موږ مانیټر کوو موږ به دا ایکسپورټ کو پوه شوې کله هم موږ دا ایکسپورټ کوو جسٹ ریمبر دلته دا بټن یې نه دی ایکسل ته اس سی نو سی ایس وی فایل ته به دا اوس موږ ایکسپورټ وو اوس به دا ایکسپورټ شي ډاونلوډ فایل باندې بیا تاسو کلیک ځکه چې فایل به ډاونلوډ کوئ که نه او بیا به تاسو خپل اپروپریټ ځای وګورئ چې یاره زوی به کوم ځای کې دا فایل چې دی دا اوس سیو کومه دلته اوس زموږ سره چې دلته کوم دی موږ به ډاونلوډ ډایرکټ سیو کوو اوکې سیو به ووایو ډن اوس تاسو په خپل کمپیوټر کې به ګورئ چې یاره دا موږ کوم ځای کې سیو کوو زموږ سره دا ټیکسټ چې کوم دی دی کولاو شو نو موږ هېڅ کار وکړو تاسو ټیکس انالایز کولای شئ مطلب دی کولای شئ په نورو خپل پروګرامونو کې هم زموږ سره دلته چې کوم نو ټیکس چې دی زموږ سره کولاو شو موږ به د دې دا ته وګورئ د یونیکوډ هر څه زموږ سره برابر دي که نه ټیکس هر څه برابر دي نو موږ به اوکې به موږ اوس وکړو دلته اوکې وو دغه فایل چې کوم جنریټ کړی ټرافیک چې کوم جنریټ شوی دی هغه به اوس کولاو شي تاسو د پاسه ګورئ نه پاسه یې راغلی دی دا لیبري آفیس چې کوم دی راځي سیمه کې تاسو چې دی نه تاسو بار ځای کې سیمه راشي it's very up to you نو شوي چې کوم ټولز تاسو ځان غواړئ چې سیمه وي او کدی سي ایډوانس ټول تاسو یې هغه هم باقي کې هم تاسو مطلب دا چې هغه فایل کولاولی شي او کته شي صحیح ده نو اوس موږ دلته راشو دی او ته نو موږ کلیک کوو نو مطلب دا مینیمایز آل وینډوز پوه شوې چې کله موږ د وینډوز مینیمایز کوو موږ به لاړ شو لیب ته لیب چې زموږ سره کوم دی اوس دې لیب ته رالو خیال وکړئ چې زموږ سره دنیا شي دی کې مخکې موږ ایکسپورټ کړی خو زموږ فوکس چې اوس کوم یو دی نو زموږ په دې دوو پوینټو باندې دا او دا فایل چې کوم دی پوه شوې دا دوه پوینټونه چې کوم دي لیمي سی اوس که تاسو خیال وکړئ دا پایتان ایکسټینشن دی پی وائی چې کوم دی ډاټ پی دا پایتان والا دی او دا بل زموږ سره چې دی فارورډ لاک چې کوم دی د سی ایس وی ایکسټینشن دی نو موستلی زموږ د پایتان والا چې کوم دی موږ په دا ډبل کلیک به دی وو دا پایتان لاکس چې کوم دی دا جنریټ شي پوه شوې نو اوس به غټېږي که نه غټېږي او تاسو دلته ګورئ اوس چې دا پایتان دی اوس راغلی د ډیسکټاپ نه دپاسې دي ډیسکټاپ دلته زموږ سره اوس زموږ سره فارورډ لاکس چې کوم دی هغه زموږ سره دلته دا دی لو ډیټا سینټر اوکې ډیټا سینټر ډیټا بیس مای فرینډ ډیټا بیس موږ به یې کار وکړو دا به کلوز کوو به یې ګورو چې دا د رښتیا دا لاکس چې کوم دي دا موږ چې کول یار چې دا لاکس دلته چې دا کوم پایتان دا ایکسټنشن کولاو شوی دی چې په دې دا د دې سره ریلیټډ دی او که نه دی پوه شوې هغه دی پکې موږ ته پته ولګېدې نه بیا موږ کلوز کړو اوس به هېڅ کار وکړو موږ چې موږ به بیا په دې دا یو چې کوم دی ډبل کلیک کړو پوه شوې اوس دلته موږ د ډبل کلیک کوو موږ به اوکې وو دغه اګین به بیا موږ ایکسیکیوټ کوو به یې ګورو دلته اوس زموږ سره فایل به تاسو ګورئ ښه عمر چې تاسو فایل کولاوئ که نه اکثر ډېر شی فایلونه په کمپیوټر کې پراته وي نو خیال به کوئ چې یار تاسو رایټ فایل کولاو کړی دی او که نه دی که نه چې خپل ټایم به بیا خراب کړئ پوه شوې او مزه به بیا نه درکوي ټایم به دغه شي اوس کارو زموږ سره دلته چې کوم دي سورس ایډرس دي ډیسټینیشن ایډرس دي او اپلیکیشن چې زموږ سره کومې دي بیا زموږ سره سورس فورس چې کوم دي او ډیسټینیشن فورس چې کوم دي پوه شوې دا ټول زموږ سره چې دي نو ښه باقاعده اوس ارګنایز لیول باندې پراته دي موږ هېڅ کار وکړو چې موږ به د کلوز کړو بای ناو اسې تاسو ولې د لوکوټي ارګنایز ټو باندې که نه نو موږ به اوس کار وکړو موږ به ټرمینل جان کولاو موږ ډي ام زی کې خو موږ به نه یې کولاو کړو هوم ته او پایتان ډیسکټاپ لیب ډیسکټاپ لیب بیسک پایتان چې دی ګورئ هغه ډېر لازمي چې تاسو په پوهېږئ یار چې دا پایتان بیسک کلاس چې دی پایتان هغه وګورئ پوه شئ دومره تاسو ته پکار دی دومره لرې ته بس نشته او بیا بل بوج یاره ما په هغې کې ماړه لیبونه نشته یو شی بل چې بایي هر شی چې تاسو زده کوئ دنیا شی لیبونه آنلاین میلاوېږي که نه بیا به موږ هم پرووایډ کوو
موستلی آنلاین هر شی شته سي نه لږ د هوم ورک پکاري بارو ها اوس په دې موږ ایگزیکیوټ کوو موږ به څه کوو موږ به انټر وا شو ولا شو انیوی وش کله موږ انټر وو هغه پایدان هغه فایل چې کوم دی موږ ایگزیکیوټ کوو اوس کتا څو خیال وکړئ دلته لپاسه تاسو ته باقاعده ډیسټینیشن فورس او سورس فورس چې کوم دی شو دا اوس انالایز لپاره راځي نو اوس په بیا موږ یې کارو کوم به واپس راشو دی پایجان ته او کوم چې کارو یاره دی جس موږ ولاو کنه اوس موږ واپس ډایرکټلی نشم چینج کولای نو موږ ایکس ای ډي نو اوس زموږ سره ډیټا ول 0 دی یاره ډیټا زموږ سره نه کولای چې دا ما جدا به ایکس ای ډي ډیټا البته مو کړه ما هغه ما چې کوم دغه کول او کړه او دا د بطور چې مې کوم کې سوې یو نه دوباره به اوس په سره راځم سټپ موږ میس کول وړي وکړه چې ما نه پاس کړې اټس اوکے نو موږ بیا د پایتون فایل بیا دوباره کولو په پوښې نو ته بیا شو ډیسکټاپ ته موږ راشو هغه لیب دا اوس موږ ډایرکټری ته لاګو هغه ایمیل فایل چې کوم پایتون والا هغه شو ډیټا مای ګاډ مین څه لګیا ډیسکټاپ لیب ایمیل چې دې مونږ کله ګوره بند کو کنه دې مونږ بند کو اوس مونږ لاړ شو تاسو شي ایکس ټي ډیټا یعنی اوس مونږ دلته بل کولاو شي نو ریلوډ کول هم شي خو ریلوډینګ کوي مو ریلوډینګ د ضرورت نشته ماته دا سټپ تاسو خو دا سټپ زمانه لګټي می شو نو چې ما تاسو له کومه ډول یو سره ګوره ټریفک چې کوم دی زموږ سره ټریفک چې کوم دی زموږ سره 919 ټریفک چې کوم دی 15 کالم کې 5 کالمز کې دا زموږ سره ریکارډ شوی دی په دې فارورډ سلیش کې دلته زموږ سره دیو کې زموږ سره دا ګوره اساس دی د ډایرکټ راشم تاسو دا اسنه شي کولای نو دا موږ به ایگزیکیوټ کوو دی ډیټا انالایز نو کله چې تاسو دا راشي نو تاسو پته لګي زموږ سره دلته چې کوم دی دا زموږ سره وس ریکارډ شیرینی ډیسټینیشن سورس دا کوم چې موږ سره راته او دلته تاسو له ګډي پاسانه باندې خاري کله چې تاسو بدی کې وایي دلته هر شي تاسو له ګډي ارګنایز دی او خیر تاسو کو کې ونه تاسو کولاوي کې فیټ کې د دې لپاره چې څومره پوری تاسو کلیر راشي کنه نو هغه تاسو بیا پته لګي یار چې ټریفک په کوم ځای باندې جنریټ کیږي کم سورس ته کم ډیسټینیشن دی او دا سنمونه فایل دی سنمونه ډیټا یا چې دا ایکسپورټ شوی دا یا امپورټ شوی دا دا ټول چې دی نه تاسو دلته باقاعده راځي نه خیدر د پدیزي کې تاسو بیا ګورئ دلته باقاعده ګورئ چې څومره ټریفک دی اوس ګور 25% ټریفک چې دی دا په دې پورټ باندې دا سورس پورټ چې کوم دی په دې باندې جنریټ شوی دی ډیسټینیشن پورټ دا دی نو دې ته به ګورئ چې یار دا کم یو پورټ اوس ګورئ که تاسو خیال وکړئ نو زموږ سره 480 چې دی خو نورمال ایچ ټي ټي پی دی نو هغې باندې 50% ټریفک چې دی نه هغه ځي او زموږ سره 75% ټریفک چې دی نه هغه زموږ سره په 443 د ایچ ټي ټي پی ایس دی نو زموږ سره 25% چې کوم دی نه هغه 53 ډي ان ایس
پورټ چې دا چې کوم دی ډي ان ایس ته پوه شوې دا په دې باندې تللی دی مطلب دې دغې سیټ باندې ایکزیکیوټ کېږي اوسي نو تاسو بیا پته لګي یاره چې دا ټریفک چې کوم دی د کوم یو پورټ باندې تللی دی څومره ډیټا زموږ سره چې دا هغې سیټ ته جنریټ کېږي دا هغې د دې به تاسو بیا خپل یو قسم سکیل غونډه کیالی ګورئ به چې یاره ټریفک هغې سیټ ته ځي دا موږ څنګه بند کړو دا تاسو بیا په فایروال کې دا فوټونه چې کوم دي بلاک کولی شي فلټر کولی شي کتی شي خیر اگین په پروډکشن انوایرمنټ کې چې کله هم فوټونه بلاک کوئ نو هغه به تاسو چینج ریکویسټ هغې لره کوئ چینج ریکویسټ داسې یو طریقه کار دی چې کله هم تاسو چینج مطلب پروډکشن انوایرمنټ کې کوئ نو هغه به تاسو ایډریس کوئ مخکې مینجمنټ ته مینجمنټ والا چې هغه کامنټس وکړي تاسو ته وایي چې هغه لکه باید ښه دی او که نه دی ځکه چې کیدای شي تاسو یو پورټ چې دی هغه بلاک کړي او هغه پروډکشن انوایرمنټ ته ډسټرپشن راولي نو دا به ستاسو کار نه پوه شوې ایز سیکیورټي اپریشن انالایز تاسو مطلب دا دی چې تاسو به هر شی انالایز کوئ ګورئ به او هغې نه بعد چې کوم دی ریپورټ پر هغه وایي ریپورټ چې کوم دی هغه بیا خپل بوس لور کوئ هغه بوس پوه شه او کار یې پوه شه خو موسلی تاسو چې تاسو به مین هیډ یې تاسو ښه به هغې دا په هغې کې لاس رسي نو زه امید کوم چې دا زموږ سره د نیټ ټرافیک چې کوم دی موږ جنریټ کو فارورډ یو کو ډي ایم زي دلته بیا موږ مالویر چې دی هغه هم نه موږ ګورو بیا چې څومره ټرافیک موږ جنریټ کو پوه شوې مالویر په اصل کې څه ته وایي خو ډیټا وباسي یا ډیټا انکرپټ کوي په دې ځای کې زموږ سره چې کوم دی نو هغه صرف ډیټا ایکسپورټ کوي چې بار ته وخت کا ټرافیک جنریټ کوي صرف ټرافیک جنریټ کوي نو هغه 25% چې کوم دی نو هغه سورس پورټ چې کوم دی 39,324 دی او دا بل سیټ ډیسټینیشن پورټ چې کوم ډي ان ایس پورټ شوی کوم سیټ چې هغه ویب سایټ ډومین نیم سیستم جوړ کړو نو زه امید کوم چې تاسو دا نیټورک ټرافیکینګ انالیسیس یو آیډیا واغسته چې دا یاره نیټورک موږ څنګه انالایز کوو او په انوایرمنټ کې او فایروال په دې باندې دا څنګه کېږي الله پامان